د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د 1900 تنو فارغ شوو ځوانانو د فراغت مراسم ولمانځل. اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی که هدف از او فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای برای بازار کار هست، به منزله یک دکان سفارش گیرنده هست، یک شرکت فابریکه سفارش گیرنده. یعنی هر چیزی که نظام به اون نیاز داشته باشه در مدت کوتاهی میتونه که افراد ماهر و مسلکی تربیه کنه. د بېلابېلو مسلکي او حرفوي زده کړو دغه فارغ شوو ځوانانو د فراغت په مراسمو کې د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد راتګ یاد مراسم ګډونوالو ته نور هم په زړه پورې کړل. ښاغلي مجاهد وویل چې ټولنه مو مسلکي کادرونو ته اړتیا لري او هیوادوالو ته پکار ده چې په خپل اولادونو دیني او عصري زده کړې وکړي. کوشش وکړي چې په هر کور کې یو د دیني علومو طالب، یعنی یو زوی د دیني علومو طالب کې، یو د عصري علومو طالب کې، په عصري کې هم یو ډاکټر کې، یو انجینر کې، یو د یو بل مسلک لپاره، ترڅو په هر کور د هر کور څخه د وحدت ناره راپورته سي، ترڅو د هر کور څخه د یووالي ناره راپورته سي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وویل چې په هیواد کې د سرتاسري امن له ټینګښت سره د هر ډول پرمختګ ښه زمینه برابره شوې ده او د ځوانانو د مسلکي روزنې ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اینمی وطن، اینمی خانه ما و شماست. ای با ما و شما حق دارد که در همینجا زندگی کنیم، این وطن را آباد بکنیم. در همینجا شما باید ما کوشش میکنیم انشاءالله. امسال در پوهنتون بین المللی در اینجا کوشش داریم که بخشایی که مهم است در اونجا بخشای دکترا در اونجا شروع شود. جوانای عزیز ما در اینجا برای طب شروع شده است، برای زراعت شروع شده است، برای بخشای دیگه. په دغه مراسمو کې د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د تخنیکي او مسلکي زده کړو فارغ شوو ځوانانو سره ژمنه وکړه چې په پوهنتونونو کې به د لوړو زده کړو زمینه ورته برابره کړي. پوهنتون دروازې ستا پر مخ باندې خلاصې دي، راسه عالي تحصیلات به ستاسې د خادمانو په صفت باندې ستاسې په خدمت کې او تر نورو محصلانو تر نورو شاګردانو به تاسې حق د ترجیح ځکه لرئ چې تاسې د نظري زده کړو تر څنګ په عملي میدان کې ډېر کار کړی دی. نو ستاسې ته به موږ د یو خاص امتیاز په شکل باندې ښایلو توجه به درته کوو. فارغ شوو ځوانانو غوښتنه کوله چې د کار او تحصیلي بورسونو زمینه دې ورته برابره شي. موږ ته د کار زمینه برابره کړي ترڅو موږ وکولی شو خپل د استعدادونه او تجارب او درسونه هم زده کړي دي د خلکو په خدمت کې وکارولی شو. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د بېلابېلو مرکزونو د فارغ شوو ځوانانو د فراغت مراسم د کابل پوهنتون د غونډو په تالار کې ولمانځل شول چې فارغ شوي ځوانان د مسؤلینو له لوري وستایل شول.